ربط مربوط مضبوط تا علا قلوبکم استاسو بزرون باندے ویثبت او کلک کی ثابت کی بیہی پدی ذریعے سرا الاقدام قدمنا اس ہر کلا یوحی چی وحی کولا حکم کو ربکا رب دستا الى الملائکتی فرشتوتا انی چی بشک از معاکم تاسو سرائما فثبتو بس مضبوط کئی ثابت قدم کئی الذین اغکسان آمنو چی مومنان دی کمز فرشتو ته الله ویلي لاړ شي او زما د مسلمانانو باندې د زړه اطمینان نازل کړي سألقي زرد چې موږ بو غرزو الله فرمایي فی قلوب الذین بزرون الذین خلقوا کی کفروا جی کفر کافران دی کفر کړه ده الرعب استاسو غضب دبا رعب پختو کی موږ رو وایو فضربوه بس اوهدوی فوق الاعناق برد چټونو یعنی مضبوط گزار کوي وضربوه وهي منهم ددوینا کل بنان یو بند غتو مضبوط گزار وکي دغه چې جنگ کوي او تیاریږي وای مونږ جګو کو نکم نو دا غسړی مثال چې هغه په نړۍ باندې ټوپ وهي پورې کېګم نه پورې کېګم چې ټوپ وهي نو په دامن کې بغورځي او جګله سړی په خپل فیصله مضبوط ویرا دی کې نبازی بھی نو مضبوط شي په خپلونو کې دغه چې جنگ اعلان شوی دی او دوی راغلي دي د کفر د مشران او سرداران او دا حکم بعض مفسرینو دا ویلي دي چې دا حکم بقدا الله تعالی د فرشتو ته کړو نو که فرشتو ته شي حکم نو دینه مراد دا چې کافر چې کله گزار کوي نو تاسو د دې گزار کې د الله سره امداد کوئ چې خطا کیږي نه دغه چې جنگ کې گزارونه کوا خطا کیږي او ستا گزار لګي نه لګي تنه بل گزار وهله وي نو دی وجه چې دې دړم بنه گزار په کفر باندې لګيږي او چې چنا چې کتابو هم نه غرانګي ذالک دا یعنی دا وهل دوی دا شکست ور کول دا بانهم زکه چې دوی شاقو دې مخالفت کړو الله تعالی ورسوله او داغه د پیغمبر ومن يشاقق الله او څوک چې مخالفتو کی مقابله کی د الله تعالی ورسوله داغه د پیغمبر فان الله بس بشک الله تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کړي الله دې تاسو بچ کی ذالکم دا تاسو د پاره یعنی د عذاب د تاسو د پاره فذوقوه بس اوڅکای وان او بشک للکافرین کافرانو د پاره عذاب النار دا څنګه چې دا عذاب ملو شنو بس خلاص شوی نه عذاب د اور هم ده هغه به ملاوي کی کافر ہوتا الله دې تاسو کفر نه بچو ساتي یا ایها الذین آمنو دا اوس الله تعالی د دو آیتونو کې د جنگ کیفیت په یعنی د جنگ په حالت کې طریقه خي پدې کې به تاسو داسې کوي اے مؤمنانو اذا هر کلا لقیتم چې مخامخ شي تاسو مقابله شي تاسو الذين كسانوا سرا كفروا چې کفر کړي دي کافران دي زحفن په جنگ کې زحفن جمعا یعنی مخامخ شي را جمع شي فلا تولوهم نو ما خوان لوي د دوینا شان کوي دوی طرف ته ونه تختي الادبار چټونا وان لوي دوی طرف ته چټونا شاګانی ومن اوڅوک یولهم چې واړی دوی طرف ته یوم اذن په دغه ورځي دوبره څټ د دوبر څار شاته ویل کی څټ دغه کمخه واړه وو په دې ورځي ها په دوه صورتونو کې هغه معاف ده الا مگر متحرفا چې ډیر اگرځیدون کې وی لکه دلته حمله کوي کافر ډیر په انداز کې روان دي او ته داسې واپس کیږي او بیا ور باندې حمله کوي او دا صفات علی رضی الله عنه قرار د کوته ویل کېدو چې هغه ورستو شو کافر په تیز شنو بیا به حمله پیو کړل نو داسې کیفیت ته په دې حالت ته تر ورستو شوي خو تاسو نه خلا خبر ده نو بیا خیر دی او متحیزا یا د بلډل لټون کوي دلته تا پته ولګي د عملګری کمزوري دي الګ دي یا ختم شول او ترازی ال تنور مسلمانان دي غیر عملګری کیږي یا دا مورچا زور اوره ده ورستراله په دې بلې مورچې نه حمله کوي وغیرہ نو کدا د صورتونه ویني بیا خو ټیک ده کدا نه نو الافئاتن ویډلې طرف ته فقد یعنی کدا سی نه بس په تحقیق سره با او اختشو بغضب په غضب کې من الله تعالی طرفنا ومأواه او زیبد جهنمی وبئس المصير او ډیر بد زید ورتلو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې چې کوم احادیث دي چې لوی تبا کون کې ګناهونو نه ځان بچ کړي پاغه کړم بنی درې چې کم دي هغه شرک د مور پلار نافرمانی او په جنگ کې تختیدل دي او دا دومره لوی ګناه ذکر چې د دوه ډیر بنیادی وجې دي یو وجه دا چې تختی ولی ځکه چې تا ته ځان د الله تعالی د دین زیات عزیز شو الله د الله تعالی دین غږیږي مغلوبه کیږي او دلته تاوند خپل ځان غشو خوښ شو
نو د الله د دین په مقابله کې ځان خوښ نو د ځان د الوهیت درجه او شرک دی وکوا کړه نو دی وجنه یو دویمه دا چې چا جګړه کړی وي هغه په دې باندې پويږي الحمدلله درست په خلاف باندې الله تعالی موږ ته بار بار مقرره کړی و نو باغه وخت کې چې کله یو سړی د مخ کې نه خوراغه یا راو تختیدو یا چا خبره وکړه بس دا د جنگ تقریبا هغه ټولو مجاهدینو باندې هغه خوف تاریکی او دا د بیا د شکست باعث جوړ شي نو دی وجنه الله وایي چې ورسي نو بیا واپس ناراضي بغضب من الله ومأواه او زیبد اغه جهنمی و بئس المصير اور ډیر بل زید د ورتلو ده فلم تقتلوهم بس تاسو نه مړکول دوی ولکن الله لیکن الله تعالی قتلهم دوی مړکول په جګړه کې تاسو بزان مې ډډه کیږئ ما تاسو نه غیږئ ما تاسو تکبر مکوئ دا تاسو شکست ورکو یا دوم وهل دا په حقیقت کې الله ورکو دا غ تربیت ته چاله کوي د مسلمانانو الله کو وما رمیتا او نوی وشتلی تا از هغه وخت کې رمیتا چې تا وشتلی وي ولکن الله لیکن الله تعالی رما وشتلو ته ویل کې رمی لکه څنګه موږ دا حج کې رمی جمار وغیرہ کانی وشتل دیتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شکل ابوی باندې حمله کوله کافر تیار شول حمله کوله نو د الله حکم سره د شګو یو موټه را ډکو او بیا اول شاهت الوجوه او بیا وشتي په غی باندې نو هغه شګي د هغه دوی سو تلاړي یو سترګو ته یو پوزیتا او پوزیتا شګه راشم سره تنګي او سترګې تم په دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو د حمله کولو او دا الله تعالی غوی د پاره یو بهترینه ذریعہ جوړ کړه نو الله وی په دې شګو کې تا طاقت نه واچولې او د دې سترګو ته رسولي هم تا نه وی دا الله تعالی کول دا الله کول او د ایمان د الله تعالی باندې هر چا د خپل حیثیت ورکوا نو ایمان کې بغډوړي کینا او چې تکله پیغمبر نه خدای جوړ کی الله تعالی جوړ کې خپل پیغمبر نه نو الله نه به څه جوړي او یا نه غره نور چمګه دا تقسیم کوو دا قسمګه کړي لري وليبلي المؤمنين او دې لپاره چې آزمایش وکي د مؤمنانو منه اغنا یعنی د الله د خپل طرف نه بلا ان آزمایش حسنا خيسته وسرا خپل آزمایش ودا د جهاد ان الله بشکل تعالی سميع اوریدون کده علیم او په ده ذالکم دا یعنی دغه دا کوم واقعیا چې وا دا کوم مدعا چې وا وان الله او بشکل تعالی موهنو کمزور کون کې ده شکست ور کون کې ده کې دل کافرین چلونو د کافرانو ته ان تستفتحوا کچیر تاسو غواړئ کامیابی ابو جهل چې کله مکه نه راوته نو د مکه دا صادری اونیو او بیا په چغو باندې وژړل او بیا ویلي اے د کعبه او نمونه مو اغستل د خپل غبوتانو او د کعبه خاوندا ان الله نومي ورسره شریکو مونږه کې چې کم په حق باندې هغه غالب کې نیوه اشاره ته د بعض مفسرینو اشاره ته کړی دا او اشاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو ته ده خو دعا د دواړو قبول ده دواړو خبره صحیح دي ابو جهل دعا کړی و هغه مله قبول کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی هغه مله قبول کړه نو دعا داوا ان کچری تستفتحوا تاسو فتح غواړئ فقط بتاکیک سره جاءکم الفتح راغله تاسو ته کامیابی دغه چې ابو جهل ویلو چې موږ کې کم په حق وی هغه کامیاب کی نو په حق رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله هغه کامیاب کړو وان تنتهوا او کچری تاسو من شوي فهو نبسغا خير لكم خبوي تاسو لپاره وان تعودوا کچری تاسو اعاده کوي دوباره کوي بیا ورځي نعود نمنګ بم بیا راشو کتا سو جګړه ته مخامخ شوي نمنګ بم جګړه کو بیا ولن تغني عنكم او چرب بکاران شیتاسو لری بن کی تاسو نا فئاتکم تاسو غډلې شی انت شی د الله په مقابله کې ولو کثرت اگر کا غډی ویډلې هغه من تاسو نه د الله په مقابله کې عذاب یا سزا یا شکست دانشی لري کوله وان الله بشکل تعالی مع المؤمنین ملګری د مؤمنانو ده یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اطیعوا الله اطاعت کوي الله ورسوله او دغه د پیغمبر ولا تولوا تسمخ ماړوي عنه داغنا وانتم حال دا چې تاسو تسمعون او ری آیاتنا احکامات رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ټول د الله احکامات ولا تكونوا تاسمکی گئی کلذین پشاندا خلقو قالوا چغی اولی سمعنا منغا واوردلا وهم واغوا لا يسمعون اوري ان هغه قبول کړي نه وا او هغه چان تاسو مکه کې دغه جو ویلي سمعنا وعصينا اممنا وامردا خو امنا منلا ان بشکا شر الدواب دیر بد